نن سبا د وریجو او غوښو د بویانو په ځای د دال او شلغمو بویونه ډیر زیات ولاړیږي. هغه زامن چې پخوا به یې له ډېره خیاله د مارکیټونو په ډیسکو پتلونانو باز نقشینوي، نن سبا د کباړي مارکیټ د انګریزانو میراث په ډیر شوق اغوندي. او دغه رنګه د وي سي آر په ځای نن سبا په کور کې د 3 بینډه ریډیو خندل کوي. زموږ په شاوخوا کې یو نوی میوزیک ایجاد کړل سوی دی. مغربي ملکونه و دې میوزیک ته ګوته په غاښ پاتې دي، ځکه چې په دې میوزیک کې د تبلې، رباب او هارمونیم په ځای ګډوادو شیي او د ربړو بالټۍ استعمالیږي. د میوزیک آواز څه داسې دی: ډنګ ډونګ ټیش ټوپ، ډنګ ډینګ ټیش ټوپ. دا میوزیک تاسو د باران په موسم کې په هغه کورونو کې اوریدلی سئ د کومو کورونو چتونه چې لیک او لاندې ګډوادو شي او د ربړو بالټۍ ورته پرتې وي. نن په یوه دکان کې اور ولګېدی. د اور له لګېدو څخه سمدستي وروسته خلکو فایر بریګیډ ته ټلیفون وکړ، خو هغوی انګیجه وو. بیا چې پیدا سو نو یې وویل چې ګاډۍ پنچر ده، بس اوس در روانې شو. 7 ګنټې وروسته دوی هغه وخت راورسېدل چې 7 نور دوکانونه هم سوځېدلي وو. نور خو څه نسو پاته، دوی و دوکان ته او و دوکاندارانو ته تسلي ورکړه او د 1 ساعت کې دپاره یې ورسره وشړ. د نن د بارانونو حال. نن زموږ په شاوخوا کې مختلف قسم بارانونه سوي دي. د دې بارانونو په لړ کې د چوټو باران سدو اکا پر خپلې ښځې باندې وکوي، ځکه چې د سدو اکا ښځې نن و دې کتب مرچ زیات او مالګه کمه وراچولې وه. یو بل باران د سینډلانو. دا باران پر یو ډیر تابعداره میړه باندې د ښځې لخوا وسو. د دې تابعدار دا ګناه وه چې ښځې یې ماښام یو واده ته د تلو پروګرام جوړ کړی و او ده ته یې د بنګړیو فرمایش کړی و او ده د مفلسۍ له وجې هغه پوره نه کړی سوی.